شروع کوم په نوم د رب ذوالجلال چې ډېر زیات بخښونکی او مهربانه ذات دی. قدرمنو کتونکو اورېدونکو یو وارې بیا محمد صدیق همراز په خپل همراز پوډکاسټ کې تاسو سره نیغ په نیغه مخاطب دی. نن را سره په همراز پوډکاسټ کې یو داسې شخصیت ناستې کړی دی چې د سوشل میډیا د لارې به تاسو بلها اورېدلې او بلها کتلې به مو وي. دغه شخصیت د بلها موضوعاتو باندې راپاسېدو، ګامونه یې هغه پورته کړ چې ډېرو ښو خلکو د هغه ګامونو پورته کولو توان نه دی لرلی. د فحاشۍ خلاف راپاسېدو، د ماشومانو د تحفظ دپاره راپاسېدو، د زنانو د حقوقو دپاره راپاسېدو، د انساني همدردۍ په بنیاد باندې د نشیانو د مرستې دپاره راپاسېدو. د هغې نه علاوه چې چرتم د حق خبره کېده او د خلکو تحفظ کېدو، هلته دوی رسېدلي دي او د حق خبره په حق باندې کړې ده. تاسو ته به اندازه شوي چې زه تذکره کوم د ډېر محترم سر شاهنام صاحب. سر د ټول نه لاول خو زه تاسو ته په همراز پوډکاسټ کې هرکلی ویم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. ستاسو د ټول ټیم ډیره شکریا ادا کوم. تاسو ماته موقع راکړه او زه دلته راغلم. ډېر زیات خوشحاله شوم تاسو سره ملاقات وشو. زه هم خوشحاله شوم سر چې تاسو سره ناسي موقع په لاس باندې راغله. د روایتو مطابق په زما ړومبۍ پوښتنه دغه وي سر چې سر شاهنام صاحب چې سر شاهنام و دا چېرته را پیدا شو او کله را پیدا شو او ابتدایي زده کړې یعنې عصري تعلیم یې د کوم ځای نه وکړو تر کومه حده پورې؟ زه بیسیکلی زما تعلق چې دی نو هغه 400 سره دی. او زما ټول زه به دا ووایم چې هغه سړي ماشوموالي زما نوشهره کې نوشهره کې زما بچپن تیر شوی دی. بیا پکې لاهور ته 14 ایئرز موږ لاهور کې تیر کړي دي. بیا زه به دا ووایم چې زما سکول سیستم ټول لاهور کې شوی دی. صحیح. نوشهره کې چې نو هغه بچپن ولکه هغه د غېږې هغه ټایم بیا موږ لاهور ته لاړو. لاهور کې ما 14 ایئرز تیر ک بیا موږ واپس را شفت شو نوشهره ته. صحیح. بیا دوباره نوشهره نه تعلیم سٹارټ واغشتلو او چونکه لاهور سیستم لک چینج و د نوشهره سیستم لک چینج و دا غینا نو واپس بیا موږ نوشهره کې ما خپل لیول سو کو نوشهره نه سټي سکول نه حکیم آباد نه بیا دا غینا په پی اف کالج ته لاړم او دا غینا پس بیا زه پکې بهر لاړم ایجوکیشن باندې. چونکه زما والد صاحب شو نو هغه کار اکسیډنټ کې وفات شو ډېر اچانک. نو بیا چونکه زه مشر وم نو ما ته واپس پاکستان ته راتګ نو زه واپس راغلم پاکستان ته. صحیح. او بیا ما دلته کې دوباره پېښور کې اډمیشن واغشتو خو چونکه هغه سټډي کې ګیپ او هغه ریدم مات شو د پلار د مرګ نه پس چې د انسان یو ریدم وي بیا پکې زه پالیټکس ته راغلم. صحیح. ما پالیټکس جوائن کو چونکه د والد صاحب په نقشې قدم باندې انسان زی نو چې هغه یو پارټي سره افیلیشن زنو مغشتل نه غواړم خو بس دا یو افیلیشن او پاغه باندې زرا روانم. په 2013 کې ما الیکشن وکړ. بیا الیکشن چې کله ما وکړ نو هغه ما بیل او یو رشتہ دارو هغه زما ډېر کلوز رشتہ دارو هغه ګټل ما بیل. صحیح. نو هغه بس یو ټرنینګ پوینټ و زما په ژوند کې. صحیح. او زه پاره خوشاله یم بلکې زه هم چې هغه انسان وی کنه د الله تعالی په هر یو کار کې یو حکمت خیر او د انسان په کې خیر. زه اوس دا غنم کده الیکشن ما غټلو نو زه بنن دلته نو ما کم چې پکار وي. صحیح. زه الیکشن ما بیلو ما ته پته لګی چې زما ویک پوینټس دي چې زما دغه دي. بیا زما یو مرګري هغه په د ماینورټي رائټس کمیشن کې کار کولو چې کم په د کرسچن کمیونټي دا هندوان دي سیکان دي د دې پر رائټس باندې کار کولو. نو چونکه زړې زړې ډیسرټ شو ما د الیکشن کې ما ډیر زیات مهنت کړو او ما ته داسې ښکارېدل چې ما الیکشن ګټلې دي او د الله تعالی تبنو خوخه نو زه منټلی لګ ډیسټرب او هغه ماته چیرې ته الیکشن څه مقصد او ته الیکشن څه د لپاره کول. نو ما یاره زما دا کوشش و چې زه به د خلکو مسائل حل کوم د خلکو هیلپ کوم. هغه ماته د هیلپ او د مسائل دا صرف په الیکشن کې دي دا صرف په ام پی ای ام ان ای یا یو کونسلر یا یو ناظم یا دا جوړېدو نه پس په دا انسان کې یا سینې شي کولی. نو چونکه داغه خبرې بالکل ټیک نو هغه زرا وستم پاکستان ماینورټي رائټس کمیشن ته په 2013 کې ما جوائن کو. 2 ایئرز ما غي سره کار وکړو. کله چې 2 ایئرز ما کار وکړو نو ما ډیر زیات مهنت وکړو ډیر زیات. نو ما د 2015 کې ما ته هیومن رائټس آفر وکړو چې ته مونږ ته راځو ګلوبلی ته کار وکړه په یوازې په کرسچن هندو دغه کمیونټي نه دلته د مسلمانانو ډېرې مسلې دي دلته سوسایټي کې ډېر زیات ایشوز دي. 2015 نه ما د خوازه بیا راغم پاکستان انټرنیشنل هیومن رائټس کې ما جوائن کو. دا غي نه پس بیا
2019 کې ما ګولډ میډل واغښتو په ټول پاکستان کې ماشي بیا 2021 کې ما واغښتو بیا 2022 کې ما واغښتو درې پیری ما ګولډ میډل واغښتو په زبردست خیبر پښتونخوا نه یوازې یو زه کس وم چې ما واغښتو صحیح بیا ډیر زیات کیسونه دي ډیر زیات لکه زه تاسو ته د هغې هغه شمیره نشم ویلی جی ډیر غټ کیسونه الحمدلله مونږ کړي دي د انسانیت دپاره د خلکو ژوندونو دپاره دې کې ډیر زیات دي لکه که زه تاسو سره پای باندې شروع شم نو دا ټایم ډیر صحیح. زیات کم به وي صحیح سر د سوشل میډیا لارې ته تاسو چې کوم دغه سفر شروعات هم د کله نو کو او سوشل میډیا ته راتلو تاسو باعث وجوهات سو چې تاسو سوشل میډیا ته هم راغلی بیسیکلی دا څه شو چې زمونږ کله په هیومن رائټس کې زمونږ زمونږ یو زوړ طریقې کار روانو د خط او کتابت طریقې کار په کېدو مونږ په ډپارټمنټ سره خط او کتابت کولو او چا ایشوز چې براغو نو هغه به مونږ نیوز ته ورکو چینلز ته به ورکو نو زه چې دې سره کېناستم نو ما هغې ته وی چې مونږ که تاسو ماته اجازه راکوئ نو مونږ خپل یو میډیا سنټر کولول غواړو او میډیا سنټر مقصد زمونږ دا دی چې مونږ د هیومن رائټس حوالې سره ایشوز هایلایټ کوو په پاکستان کې جی نو سٹارټ کې چیلنجز ډیر زیات نو مونږ 2017 کې مونږ خپل سٹارټ واغښتو د هیومن رائټس لپاره د میډیا چې نو مخکې به داسې و چې مونږ سره به څومره اخبارونه دي څومره چینلز دي دا به مونږ سره اون بورډ مونږ چې به یو اکټیویټي کوله نو مونږ سره به اکثر چینلز والا لاړ هغه به مونږ وکړه د هغې به په هغې باندې خپل ویډیوز جوړې کړي به دغه کولې نو اکثر به داسې و چې مونږ سره به میډیا والا ډیر زیات تلل بیا مونږ دا فیصله وکړه بلکې ما سجیشن یې ورکړو چې مونږ خپل یو میډیا سیکشن خو زموږ الریډي دی چې هغه د میډیا سره رابطه کوي چې مونږ خپل یو انډیپندنت یو میډیا سیل سٹارټ کړو په هیومن رائټس کې صحیح نو بیا زه هغې کې زه واغښتم بیا پکې ما ډېر زیات ټریننګز وکړو په هغې کې د میډیا حوالې سره دوی راته مختلف ټریننګز ارینج کړو چې هغې باندې مونږ کار وکړو مونږ پوهه د هغې خلکو نه واغښته نو بیا 2017 کې مونږ خپل میډیا سیل سٹارټ کړو هیومن رائټس کې دلته زموږ یو پلیټفارم نو بیا زه هغې کې ډایرکټر میډیا دی ځان سره واغښتم 2017 کې نو د هغې نه پس بیا مونږ په میډیا باندې داسې ایشوز چې کوم د هایلایټ کولو بو هغه به مونږ فیکټ فایندینګ کمیټي و هغې به مونږ ته د هغې رپورټ راکړو د هغې نه پس به مونږ هغه هایلایټ کوله چونکې زه دا یو خبره کوم زمونږ مقصد صرف دا چې مونږ په ملک کې د آئین او قانون عمل درآمد غواړو هغه کار کوم چې زمونږ آئین مونږ له اجازت راکوي کوم زمونږ ملک مونږ له اجازت راکوي زمونږ اسلام مونږ له اجازت راکوي چې د هغې دننه چا سره څوک ظلمونه کوي چاته انصاف په اسانه میلو شي او مونږ د مظلوم آواز جوړ شو صحیح یو خو دې کې دا خبره ده چې بعض اوقات که تاسو کتلی وي نو کله چې یو انسان میډیا له هم ځي پریس کلب ته هم ځي نو د هغې هم خپل یو فیس دی هغه فیس په تاسو پې کوئ نو تاسو له به هغه یو بریفینګ یو ستاسو یو دغه به جوړېږي آواز به جوړېږي نو داسې ډېر خلک شته چې هغه لکه زه به تاسو ته ووایم په مردان کې یو ماشوم یې سره ریپ وشو ماشومه د غېږ وه تقریبا د 2.5-3 کالو ماشومه وه د پلار په غېږ کې وه او پلار یې هلته لاړو هغې ته د پیسو ډیمانډ کو پلار یې چو دیاړي مار و هغه چې ما سره خو دومره پیسې نشته زه هغه اماونټ دلته اخیستل نه غواړم خو لکه هغه نه څه میډیا والو د پیسو تقاضا وکړه چې ته موږ ته دومره پیسې راکړه چې موږ ستا آواز جوړ شو نو هغه چې کله ماته دا خبره وکړه نو په ما ډېر زیات لکه بد چې لکه دا غریب خو داسې کنډیشن کې دی چې په کار دی چې د سره موږ خپله نوړی شریکه کړو د سره موږ علاج د ماشومې له وکړو د ماشومې سره ودرېږو دا خو نن د لور سره یې د سبا د بل چا لور سره وي نو هغه دا چیلنجز په میډیا کې ډېر زیات نو اوس که تاسو خیال کړی وي نو نن سبا د سوشل میډیا دور د خلک چینلز نه ګوري هر چا سره سوشل میډیا دا او سوشل میډیا باندې دغه کوشش دی چې خپل لکه زه به دا وایم چې هر چاته د هغه आवाज د رسول یو میډیم هغه سری د هغه غواړي چاته یو پیغام رسي یو دغه هغه یو خبرو کی هغه سرکولیټ کیږي بالکل سر په کمرې کې دنه یو سړی یو ویډیو وکي هغه ټولې دنیا ته پته لګي چې یو سړی په کوم حالاتو کې دی په کوم تکلیف کې دی نو خو د پاره کومه میډیا یوز کوو نو دا یو ډېر ښه انوینشن دی یو ښه پلیټفارم دی بل دا دی چې تاسو ته ازادي رایې ده تاسو په هر څه ویلی شئ تاسو ته څه غلط لګي تاسو ویلی شئ خو الزامات حد پورې نه چې تاسو سره پوره یو فیکټ فایندینګ وي سبا تاسو هغه ثابتولی شئ صحیح